سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي مهمې جملې راخیستې دي. Where will have lunch today؟ نن به د غرمې ډوډۍ چیرې وخورو. Sociology is my favorite subject. جامعه شناسي یا ټولنپوهنه زما تر ټولو د خوښې مضمون دی. Our project failed. زموږ پروژه ناکامه شوله. He is still here. دی لا تر اوسه دلې دی. My idea is quite different from yours. My idea is quite different from yours. زما نظر یا زما فکر ستا د فکر یا نظر څخه ډیر فرق یې. Can I borrow your car؟ کولی سم ستا موټر امانت استعمال کړم یا امانت یې واخلم، یا کولی شي چې ستا موټر ماته راکړې زه استفاده ترې وکړم. بیرته درته راولم. There is no hope of success. د کامیابۍ هیڅ نوع یا هیڅ شکل هیله یا ارزو وجود نه لري. Thank you in advance. مخکې له در څخه مننه کوم یا تشکري څخه کوم. My father will be glad to see you too. زما پلار به ډیر خوشحاله سي، ډیر خوښ به سي چې تا وویني یا ستا سره هم وګوري. Did you call your friend in Canada؟ تا خپل ملګري ته زنګ وهلی دی، هغه ملګری چې په کاناډا کې دی، تا یعنې هغه ته زنګ وهلی دی. Have you seen my glasses anywhere؟ تا زما عینکې ونه لیدلې یا په کوم ځای کې ستا ته مخ ته نه درغلی، مثلا ترې ورکې یې، پوښتنه ترې کوي. Have you seen my glasses or have you seen my phone anywhere؟ تا زما تلیفون یا عینکې ونه لیدلې. Please do it quickly. Please do it quickly. مهرباني وکړه دا ژر ترسره کړه یا ژر اجرات وکړه یا ژر یې وکړه. Don't be afraid to make mistake when speaking English. کله چې په انګلیسي باندې خبرې کوې له دې څخه مه بیریږه یا وام یا بد احساس مه کوه چې غلطي ونه کړې په انګلیسي کې یا په جمله کې یا ګرامري. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که ستونزه لري کولی شئ کمنټ راته راکړئ چې په کمنټ کې تاسو ته جواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.